یو انسان چې اخلاق مزیدار وي، اخلاق خسته وي، نو دا انسان الله جل شانه ته محبوب دی. او داسې انسان سره هر مسلمان او هر انسان مینه کوي، محبت ور سره کوي، احترام یې کوي. او چې کله یو انسان بد اخلاق شي، د اخلاقو په اعتبار سره غورځېدل انسان وي، اخلاق یې خسته نه وي، بد اخلاق وي، بد کردار وي، نو داسې انسان نه هر سړی نفرت کوي، هر سړی تینا ځان لري لري کوي، او هر سړی وي یاره مړه بد اخلاقه دی، ځان تینا لري ساته. او چې اخلاقی مزیدار وي، په اخلاقو باندې مزینی، نو هر انسان سلام ته راځي، هر انسانی ملاقات ته راځي، هر انسان ور سره مینه کوي، احترام یې کوي، او قدر او وقار یې کوي. او د بد اخلاق انسان نه خور انسان نفرت کوي. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ د سردار دو جہان د محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم روایت نقل کی. نبی علیہ السلام فرمائل کان یقول، نبی علیہ السلام فرمائل اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. نبی علیہ السلام بدا الفاظ ویل یا اللہ زما خلقت تے خستہ انداز سره کړی دی، نو یا الله زما اخلاقم خسته کی. او دا دعا ده چې انسان کله آئینی ته ګوري، شیشې ته ګوري، نو دې دا دعا وایي اللهم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. دواړه الفاظ دي. دې چې کله آئینی ته ګوري، نو یا الله زما دا چهره، زما دا قد او قامت څومره خسته دی پیدا کړی دی، نو یا الله داسې زما اخلاقم خسته کی. او ټولو مخلوقاتو کې د ټولو نه حسین هغه انسان دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان دې خپل قد او قامت ته وګوري، خپل چهره ته دی وګوري، څومره مزیدار طریقې سره الله جل شانه پیدا کړی دی. نو کله چې ته آئینی ته ودرېږي او آئینی کې خپل مخ ګوري، نو یو ځل دا دعا مو وایا چې یا الله زما دا مخ او دا چهره او دا قد او قامت ته څومره مزیدار پیدا کړی دی، یا الله دغه شان زما اخلاق مزیدار کی. اللهم احسنت خلقی فاحسن خلقی. یا اللهم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. یا الله زما دا قد او قامت ته بهترین طریقې سره پیدا کړی دی، خدای زما اخلاق مزیدار کی. مونږ د ظاهری لباس خیال ساتو، د ظاهری جامو خیال ساتو، د ظاهری سیرت خیال ساتو، د صفای خیال ساتو، لیکن د اخلاق طرف ته زمونږ میلان نشته دی چې انسان په جامو سره ښکلی نه ښکاري، انسان په صحیح مخ سره، په پاک مخ سره او دا شان نورو سیزونو سره دې دومره حسین نه ښکاري څومره چې دا انسان په اخلاقو سره حسین ښکاره کیږي. اخلاق مزیدار کا زما ورور، داسې اخلاق پیدا کا چې ستا د اخلاقو د وجې نه تا سره هر انسان محبت وکړي. او چې ته بد اخلاق یې تا نه خوار انسان نفرت کوي، تا سره په لاره باندې نه تیریږي. په دې وجه باندې زما حضرات ورونو د اخلاقو د تزیین کوشش کول پکار دی چې زموږ اخلاق الله جل شانه خسته کی.
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور باندې چې کلا تهمت لګېدو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها باندې او تهمت په منافقانو لګولو او یسو صحابم ورکی د غلطه د وجنا هغه شمول کړو لیکن پدې کې یو صحابي او بدري صحابي دی حضرت مستح رضی الله تعالی عنہ نوم یې دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ با مستح رضی الله عنہ سره ډېر خېګړې کولې ډېر احسانات به ور سره کول کله چې حضرت عائشہ رضی الله عنها باندې مشرکانو تهمت لګولو منافقانو تهمت لګولو او دا تهمت روچت کو منافقانو نو پدې کې په غلطه باندې حضرت مستح رضی الله تعالی عنہ هم شریکو بیا سو وخت بعد سورۃ نور کی پورا رکو د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها په صفای باندې الله جل شانه نازل کړه یو رکو د حضرت عائشہ رضی الله عنها په صفای باندې الله پاک نازل کړه او ټول دنیا ته دا او خدل چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د دې تهمت نه پاک ده نو ما عرضو کو چې مستح رضی الله تعالی عنہ سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډېر خېګړې کول تهمت کې چې کله برخه واغسته او د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها صفائی الله پاک رو لګلا نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قسم خوړو چې زبدې مستح سره اس خېګړه نکوم حالان کې فقهاو لیکلي دي یو معین فقیر سره یو معین شخص چې امداد نه کوي نو دا ضروري خبره نه نور فقراء سره د امداد کوي کنه لیکن د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شان خو ډیر زیات اوچت دی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شان ته څوک رسیدي شي غاری سور کې چې د نبی له صلوات و سلام سره کما شپه کړي دا کم وخت او کما ملګرتیا کړي دا هغه ته څوک رسیدي شي اذهما فی الغار کله چې دواړه په غار کې او کله د خپل ملګری ته لا تحزن مخفقېګا ان الله معنا الله زموږ سره دی او دا خو د نبی له سلام ډیر محبوب دی نو زما معززو د صحابو شان ډیر زیات اوچت دی نو الله جل شانه آیاتنا عام رو لګل وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم د خواندانو د فضیلت ته دی وایا چې تاسو دا نه خوښوي چې الله جل شانه تاسو بخنو کی وليعفوا وليصفحوا دوی دی بخنو کی دوی دی مخواړی لہذا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی د مستح د دې غلطۍ نه مخواړی درگزر دی ورتو کی عفو دی ورتو کی معافی دی ورتو کی الا تحبون دوی دا نخوخی ان یغفر الله لکم چې الله تاسو بخنه نصیب کی ابو بکر صدیق بارک د آیات نازل شو چې ته سخت درگزر وکا عفو ورتو کا معافی ورتو کا اگر چی ډیر لوی لغزش کړي ده خطا کړي ده لیکن تور سره خپل هغه اخیګړي او اخلاق برقرار ساته چې کله دا آیات کریمه ابو بکر صدیق اوریدو ابو بکر وای والله انی احب ان یغفر الله لی قسم دې زخه خوما چې خالق الکائنات زما بخنو کی مفسرین لیکلی دي ابو بکر صدیق بیا یو په ډبل یو په تریپل دغه مستح رضی الله تعالی عنہ سره خېګړې کولی
مخکې به چې لګي کولې نو د دې واقعې نه بعد به بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مستخسره ډېر زیاتې خېګړې کولې او ویل به چې د دې خېګړو په وجه باندې الله زما بخنه کوي. زما مسلمان وروره یو انسان نه غلطي وشوه نو دا هغه غلطي ورته درگذر وکړه، معافي ورته وکړه، خیرخواهي ورسره وکړه. ستا د دې معافۍ په وجه باندې به الله جل شانه تعالی رستا ګناهونه معاف کړي. په دې وجه باندې یوسف علیه السلام سره رونو څومره ظلم زیاتې کړو، لیکن یوسف علیه السلام د بدلی اخیستلو سکه چې هغه ظلم او زیاتې د رونو ته خودلې قدریم نه دي. یوسف علیه السلام سره رونو څومره ظلم وکړو چې د پلار د غیږ نه اوچت کړو، د پلار د خوانه بوتلو او دشت بیابان کې کوی کې غزار کړو، وی وهلو کوی کې غزار کړو. دا څومره لوی ظلم رونو د یوسف علیه السلام کړی دی چې یوسف علیه السلام د پلار نه واغشتو چیرې دی به لوبیو کې دی به ګرځېدلو کې او چې کله دشت بیابان ته بوتلو نو دا یوسف علیه السلام یې په کوی کې ورغزار کو او بیا یو طرف ته ولاړ دي قافله راغه او چې هغې بوقه ورښکته کا نو هغه بوقې پسې یوسف علیه السلام انخطو او هغه بوقې سره حضرت یوسف علیه السلام رووتلو. د قافلې سردارو قتل ویل یا بشرا هذا غلام، اے سردار دا ماشوم څومره حسین دی. ورونو د یوسف علیه السلام ورمنډه کا چې دا خو زمون غلام دی، مونږ نه تښتېدلی دی. دویم ظلم دی آزاد انسان باندې د غلام حکم لګی چې دا زمونږ غلام دی، مونږ نه تښتېدلی دی. او بیا هغه قافلې باندې په 100 درهم باندې خرڅ کړو، 3 ظلم یې ورسره وکړو. د پلار نه راواغېستو کوی ته غزار کو، د کوی نه چې قافلې راوویستو نو د غلام لفظ یې پکې خود غلام دی او بیا یې خرڅ کړو په خلقو باندې. څومره لوی ظلم یې وکړو. لوی واقعه د الله جل شانه سورۃ یوسف کې بیان کړل. او چې بیا کله قادسالی رااله او یوسف علیه السلام جیل هم تیر کړی دی او د جیل نه بعد بیا عزیز مصر ګرځېدلی دی او قادسالی کې بیا دارونه هغه ورغه او یوسف علیه السلام نه غلا اخیستله. نو چې کله بنیامین هغه لوښی د بنیامین په سامان کې او د بنیامین په هغه اوښ کې او هغه بار کې یې کېښودو نو چې هغه کله د یوسف علیه السلام هغه غلامانو आवाज وکړو چې تاسو خو لوښی پټ کړی دی نو دې رونو ورته ویل چې سم پټ کړي دي، مونږ خو څه پټ کړي نه دي. نو چې کله تالاشي واغشتې شوه د بنیامین په هغه د اوښ هغه بار کې دا لوښی راووتو نو رونه د یوسف علیه السلام د وړاندې وایي چې د تعجب خبره نه ده چې بنیامین غلا وکړه، د ده یو ورور هغه هم غلا کړې وه. فاسرها یوسف علیه السلام زړه کې پټو ساتل. څومره ظلم کوي د یوسف علیه السلام دارونه یوسف علیه السلام سره چې څومره زمانه بعد په یوسف علیه السلام تهمت د غلا لګولو، لیکن چې کله ورته ځان وښودلو چې زه یوسف یم او تاسو زما رونه یې نو دوی ملامت شو، وی ته خو یوسف یې. نو یوسف علیه السلام ورته وی لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین. اس ملامتیا نشته زما رونو په تاسو باندې، الله جل شانه به تاسو بخښنه وکړي. لا تثریب. یوسف علیه السلام اخلاق داو
چې یوسف علیه السلام خو د ورونو ته دا نه ویل چې زه به د یو ظلم تپوس کوم، ای زما پښتون وروره ته خدا اعلان کې چې د یو خبره تپوس وکوم او د یو خبره د پاسه به زه ظلمونه کوم. لیکن یوسف علیه السلام دا سنوي چې د یو ظلم تپوس وکوم، بلکې یوسف علیه السلام ورته هغه ظلمونه یادی هم نه چې ای زما ورونو زم کوی توا چولم، زم غلام کم او زم خرڅ کړم، نه یادی ورته لا تسریب علیکم اليوم، اس ملامتیا نشتا. الله پاک بس تاسو بخنو کی. دا اخلاق دے دا انبیاء علیہم السلام. زما پختنو رونو دا اخلاق دا انبیاء او دا اخلاق دا سردار دو جہان دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسان کے پیدا کول ضروری دی. فتح مکہ چکلو شو او نبی علیہ السلام راغے او د مکی د کعبه د سوري سره کېناسو او مشرکان راتلل او ویل د مشرکانو چې محمد صلی الله علیه وسلم با مونږ سره سسکې، حالانکه څومره ظلمونه د مکی مشرکانو نبی علیہ السلام او صحابه رضی الله تعالی عنهم سره د مکی مشرکانو کړی. لیکن کله فتح مکہ شو نبی علیہ السلام دا الفاظ فرمایل لا تسریب علیکم اليوم، اس ملامتی نشتا، ایمان کے داخل شي. زما معزز ورونو دا اخلاق دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. سمر ظلمون دا مکی مشرکانو کړو. د طائف واقعه کې وګورئ نبی علیہ السلام په کانو باندې وشتو، سمر انتهایی وینه د نبی علیہ السلام د وجود نه وتلی و. غزوه احد کې نبی علیہ السلام ته سمر تکلیف رسیدلې ده. نو زما معززو د دې ظلمونو باوجود نبی علیہ السلام فرمایلا تسریب علیکم اليوم، اس ملامتیا نشتا. نو زما معززو دا صفت خپلول پکار دیتا سره چا ظلم کو درگزر ورتو کا، عفو ورتو کا، معافی ورتو کا. اللہ جل شانہ بددی معافی پا وجبانی ستا گناہو نماف کی. پختنو لڑی را غصہ رازی، پختنو کے غصہ ڈیرا نا، لیکن زما پختن رو را کل چی تالا غصہ درشی او تا قادر شی دی غصی پا نافذ کولو بانی او دغا ٹیم کے تبخنو کی، نو دغا ٹیم کے اللہ جل شانہ ستا گناہو نماف کی. اللہ فرمائی وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، سورۃ شورا کے اللہ فرمائی کل چی تاسو لقہر او غضب درشی نبیا بخنو کے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نقل کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے چی نبی علیہ السلام فرمائے اور سردار دو جہان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعارض کو من اعز عبادکا عندکا، یا ربی اے زما ربا ستا پا دربار کے دو ټولو نا قدرمن و معزز و عزتمن انسان سوک دے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعارض کو اللہ فرمائل من اذا قدر غفر، آغا انسان چی اغلا غصور شو دا غصی پا نافذ کولو بانی قدرت راشی او بیا دے دا اللہ دا پارا بخنو کی. دا دا اللہ جل شانہ پنیز بانی معزز و قدرمن انسان دے. غصہ انسان لرازی، لیکن دا غصی پا نتیجہ بانی سوچ کول پکار دی چه دا دی غصی نتیجہ سے شیدہ. زمونگ دا پختانو پا غصہ کے قتل مکی، پا غصہ کے کنزلی مکی، پا غصہ کے خزل طلاق مورکی او بیا رسو جاڑی چه دا میں سوکو. نو اول لگ سوچو کہ دا غصے پر نتیجہ بانے کر. پدے وجہ بانے حدیث سے مشکات کی رازی چه هاغ انسان چه هاغ لرا غصہ زر ورزی او بیاتنا غصہ اڑو زینا، نو دا بہتر انسان نہ دے. غصہ والا زر راغا
خو لیکن غصه نه بیا زر نزي نو دا بهتر انسان نه دی. او هغه انسانو چې هغه لره غصه اړو ورزینه خو چې کله ولا غصه ورغه نو بیا تینا غصه نزي دا بهتر انسان نه دی. او چې زر ولا غصه ورزي او زر تینا غصه زي نو دا بهتر انسان نه دی. هغه انسان بهتر دی چې غصه ولا زر ناراضي خو چې غصه ولا زر راغه چې غصه ولا راغه نو بیا دې دنه غصه زر لاړ شي دا انسان بهتر دی. نو زما معزز ورونو کله د غصه راغه تعوذ وایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا دا غصه بدن لاړ شي. چاردامو کا غصه بدن لاړ شي. زمکه باندې کینا غصه بدن لاړ شي. اوبوس کا غصه بدن لاړ شي. نو زما قدر مندو حضراتو بهترین اخلاق والا هغه انسان دی چې دا هغه غصه د په قابو کې وي. زمون پښتانه رونه غصه کې هر قسمه نقصانات کوي او بیا په هغه باندې خفګان کوي. خزل طلاق ورکی بیا رسو جاری چې دا مې سوکو قتل وکي بیا جاری چې دا مې سوکو. نظما قدرمندو حضراتو کوشش کول پکار دی چې اخلاق زمونږ او تاسو هغه ست تورسیږي چې کم ست باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق دي. شمائل ترمذی کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت بیان دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ټول عمر کې د خپل نفس لپاره د خپل ځان لپاره د چانه بدل نه دا غسلی. د خپل ځان لپاره د خپل نفس لپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چانه بدل نه دا غسلی. د شریعت لحاظ سره بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مضبوط ولاړ دی. زمونږ د پښتنو غصه او زمونږ د پښتنو غیرت هغه د دنیا په سيزونو کې لري. د دین په باره کې د پښتنو غیرت کم دی. نبی رسول الله والسلام د خپل نفس باره کې چانه بدلی نه دی غسه. نظما قدرمندو حضرات اخلاق بهترین جوړول پکار دي چې اخلاق خسته شي. تا سره بهر یو انسان محبت کوي صاحب قدر کوي صاحب احترام کوي او بد اخلاق انسان نه خوار انسان نفرت کوي. انسان ور سره پلار باندې نه تیریږي. نو په دې وجه باندې زما قدرمندو حضراتو د اخلاق مبارک کوشش کول چې اخلاق زما استاد قرآن او د حدیث مطابق شي. په اخلاق باندې ځان مزین کا عاجزی ځان کې پیدا کا نو تاسو سره خلق محبت کی صاحب قدر او احترام خلقو کی او چې تب د اخلاق ته نه بهر انسان نفرت کی.